افغانستان کې د ټي ټي پي قومندانانو وژل کېدل او غبرګونونه. آیا امریکایانو پاکستاني طالبانو سره خیانت کړی؟ پاتې معلومات هم دلته وګورئ او AFG نیوز چینل هم سبسکرایب کړئ. یو شمېر افغانانو او د ټي ټي پي غړو د پاکستان د پوځ هغه اعلان سخت قهرولي چې وایي د افغانستان په پکتیا ولایت کې د تحریک طالبانو د پاکستان ځینې مشرانو په خلاف عملیات کړي وو او وژلي یې. پاکستاني رسنۍ پرون د خپلو چارواکو په حواله وویل چې ټي ټي پي مشر خالد عمر خراساني او څو نور ملګري یې د دوی له لوري په پکتیا کې وژل شوي. په کابل کې د طالبانو حاکم ادارې په دې اړه څه نه دي ویلي. خالد عمر په وروستیو کې ظاهراً په دې پلمه کابل ادارې افغانستان ته تللی و چې د پاکستان حکومت سره د سولې مذاکراتو منځګړیتوب کوي. د نوموړي پر وژل کېدو سره د طالبانو دا شک هم زیات شوی چې د القاعده شبکې مشر ایمن الظواهري دوی د امریکا او پاکستان په مشوره افغانستان ته بللی او پر امریکایانو یې وژلی دی. د خالد په نوم د پاکستاني طالبانو یو ویان په خپل ټویټر لیکلی و: دې انصارو موږ سره لوی خیانت وکړ. موږ کلونه وساتل خو دوی زموږ میلمه یو څه وخت نشو ساتلی او هغه یې په کلدارو خرڅ کړ. موږ خپل بدل اخلو. په پاکستان کې د افغانستان سفارت او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پخوانی مرستیال زردشت شمس وایي د طالب تر ولکې لاندې پر افغان خاوره کې د ظواهري او ورپسې د ټي ټي پي مهمو مشرانو وژلو معلومیږي چې طالبان خپل واک لپاره هرې معاملې له اماده دي.